دې تصویر تاسو ما سره وګورئ. دا تصویر چې ما کله ولیدو نو په دې باندې لیکل شوی چې دا لاهور دی، یعنې کوم مرچ چې دی دا هم د هغې خلک دي او د هغې نه اخیستل شوی یو تصویر دی. نو ما چې کله دا وکړو چې واقعي په دې زما شک راغی چې دا لاهور نه دی. چې کله ما دې کې معلومات دې واخیستل چې ما وکتل نو دا د واشنګټن ډي سي د میلیون مین مارچ چې کوم و در هغې نه وختینی ډېر وختینی تصویر دی او چا راغیستی واپس یې فیسبوک باندې اپلوډ کړی. نو زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې موږ به څنګه کولی شو چې په خپل موبایل باندې د یو تصویر یا د خپل موبایل د کیمرې په مدد سره د هر یو څیز معلومات ترلاسه کړو چې دا یو څیز چې کوم دی د قیمت سره دا کوم ځای کې دی، په کوم ځای کې ملاویږي، یا زموږ په ګیلري کې یا فیسبوک کې یو تصویر موږ ووینو د هغې حوالې سره موږ ته مکمل معلومات یعنې انفارمیشن راکړي. نو څنګه موږ کوو؟ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او د خپل ملګرو سره هم شریک کړئ. مخکې ټول نه فعله زه د سکرین ریکارډینګ آن کوم. موږ به راشو ګوګل پلی سٹور ته او په ګوګل پلی سٹور کې موږ دلته کې یو ورکوټ غوندې اپلیکیشن ډاونلوډ کو ګوګل لینز. دا وګورئ ما سرچ کو ګوګل لینز ورکوټ یو MB اپلیکیشن دی. دا موږ ځان سره ډاونلوډ کړو. دا چې موږ ډاونلوډ کو اوس ګورئ ښه د اپلیکیشن ځان سره چې کوم دی دا ځان سره زه داسې خلاصوم. اوس ګورئ دې په مدد سره موږ دا ټول معلومات او انفارمیشن د موږ اخیستی شو. پیل اپشن په دې کې راشي سرچ وید یور کیمرا. ګورئ که څه په دې کیمرا باندې کلیک وکړم داسې او زه څه نه موږ اوس تصویر اخلو دا ما ته معلومات راکوي. مثال په طور دا په کل ما سره فلو ته دې زه داسې یو کلیک کوم. ګورئ دې نه ما داسې کلیک وکړو. ګورئ اوس دا ما ته دې معلومات راکوي که نه. ګورئ دا ما ته معلومات راکړه چې ګورئ دا په کول دی په کم کم ځایونو کې خلک استعمالوي. بیا که زه مخکې لاړ شم د دې نور قیمت او هر څه ما ته ټوټل دا راکړي. دا وګورئ ګلګت کیف او چترالي په کول او مارخور په کول او هغه ټول معلومات او هر څه دې ما سره دلته کې ما سره راکړه. اوس دلته کې ګورئ بل اپشن ته سره راځم. دلته کې اوس بې کومه دا وګورئ دویم چې کوم اپشن موږ ته دا راکوي د ګوګل لینز هغه وایي چې زموږ سره په ګیلري کې کوم تصویران پراته موږ سره ډاونلوډ کړو یا موږ ویستلي یو مخکې د هغې معلومات هم ته راکوي. یعنې اوس دې امیج ته ګورئ دا کوم چې فیسبوک باندې اپلوډ کېږي دا لاهور دی. نو زه دې ته دا ورلم ګورم چې دا ما سره څه معلومات راکوي. ګورئ دا تصویر ما راواخیستو کوم چې په سوشل میډیا چلیږي چې دا لاهور دی. نو اوس ګورئ دا تصویر ته ما ورکړو دا سکین کوي معلومات کوي دا ګوګل. اوس ګورئ دا ما ته څه راښیي دلته تاسو وګورئ دې ما ته انفارمیشن نه کړه چې دا رقم ځای دی پوره ډیټا دې ما ته راکړه. که دلته کلیک وکړم ګوره دا ما ته ښه چېرته دا چې کوم د میلیون مین مارچ یو د هغې تصویر دی او دلته په ګوګل کې معلومات ټول پراته دي. ګورئ دلته زه اوس راوړم تاسو ما سره د سکرین باندې ګورئ. دلته وګورئ دا ما ته ښایي چې دا د میلیون مین مارچ چې کومه شوی په واشنګټن ډي سي کې د هغې یو تصویر دی. ما سره ویډیوګانې هم راواخیستې زه ګورم چې د میلیون مین مارچ او دا وګورئ ویډیوګانې هم را سره راغلي. ټوټل تصویران او هغه ټوله هسټري ما ته د دغې یو تصویر نه دې راکړه. چې دې کې ما تصویر راواستو دې ما ته هغې ټوله ډیټیل هسټري راکړه. زما د ویډیو نن مطلب دا و چې موږ به څنګه کولی شو چې په موبایل کې به د یو څیز پوره معلومات ترلاسه کوو. نو په دې اپشن سره موږ ډېر زیات تصویرانو نه معلومات ترلاسه کولی شو په ډېر زیات اسانه سره. نو ډېر زیات ښکلی د موبایل یو ښکلی فیچر دی دا ځان سره استعمال کوي. دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شریک کوي. انشاءالله ملاقات به کېږي په بل نوي ویډیو کې. د لوی الله په امان.